او په دې ځمکه کې داسې خلک پراته دي کنه، داسې الله والا، داسې دینداره، داسې ښایسته، داسې مالدار، داسې فقیران او ملنګان پکې پراته دي، بیماران ټول عمر په بیمارۍ کې تېر کړ، هغه زورور پکې باچایان. ویره والله که د چا څه غږ واوري ټول د خاورو لاندې پراته دي. او حال یې موږ ته دا وایي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. راته وایي دا موږ اورو نه، راته وایي دا د قبر زیارت کوونکیه توخه به ډېره راوړي، ګوره موږ ته کمه شوې ده، توخه به ډېره راوړي او د تقوا توخه به راوړي، دا د ټولو نه غوره ده، دلته ډېره په کار راځي، د دیندارۍ توخه به راوړي. نو الله یې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا مرګ همیشه ځان ته مخې ته ساتئ، ژوند به م ښایسته شي، امیدونه به م لنډ شي، مصیبتونه به درته واړه شي، او دا غټې غټې قیسې به درنه هېرې شي. مختصر ژوند به تیرې، خوندور ژوند به تیرې، د الله بندګي به پکې، د الله د نافرمانۍ نه به پکې ځان ساتي، ځکه چې مرګ درته مخامخ دی. نو د نیکانو مؤمنانو